ځینې فریسیان او د شریعت عالمان چې له اورشلیم څخه راغلي وو د عیسی نه ګرد چاپېره راټول شول. هغوی ولیدل چې د هغه ځینو شاګردانو په ناپاکو لاسونو ډوډۍ خوړله. فریسیانو او ټولو یهودیانو به تر هغې پورې ډوډۍ نه خوړله تر څو پورې چې خپل لاسونه به یې د خپلو نیکونو د روایتونو له مخې نه ووینځلي. کله چې به هغوی د بازار څخه راتلل نو تر هغې پورې چې غسل به یې نه و کړی هېڅ شی به یې نه خوړل او د نورو ډېرو رواجونو څخه به یې پیروي کوله، لکه د پیالو، دیګونو او مسیلو ښه وینځل. نو فریسیانو او د شریعت عالمانو د عیسی څخه پوښتنه وکړه، ستا شاګردان ولې زموږ د نیکونو په رواجونو باندې عمل نه کوي بلکې په ناپاکو لاسونو ډوډۍ خوري؟ عیسی ځواب ورکړ، اشیا نبي په حقه و چې ستاسو منافقانو په هکله یې پیشګویي کوله، لکه څنګه چې هغه لیکلي وو، دا خلک په خوله زما عزت کوي خو زړونه یې زما نه لرې دي. د هغوی عبادت ګټه نه لري ځکه چې هغوی د خدایي حکمونو په ځای د انساني حکمونو تعلیم ورکوي. نو تاسو د خدای حکمونه پرېښي دي او په انساني روایتونو باندې عمل کوئ. عیسی هغوی ته دا هم وویل، تاسو د خدای د حکمونو د ردولو دپاره ښه لاره موندلې تر څو په خپلو رواجونو باندې عمل وکړئ. ځکه موسی ویلي دي چې د خپل مور او پلار عزت کوه او هر څوک چې خپل مور او پلار ته ښکنځلې وکړي باید ووژل شي. خو تاسو وایئ چې که چیرې څوک خپل مور او پلار ته ووایي چې زه ستاسو سره مرسته نشم کولی ځکه کوم څه چې باید تاسو ته مې درکړي وای ما نظر منلی دی چې هغه د خدای په نوم ورکړم. نو په دې ډول تاسو هغه نور نه پرېږدئ چې د خپل مور او پلار سره مرسته وکړي. نو د خپل دود او دستور په خاطر د خدای کلام ته ارزښت نه ورکوئ او تاسو داسې نور ډېر کارونه هم کوئ. عیسی یو ځل بیا خلک راغوښتل او ورته ویې ویل، تاسو ټول زما خبرو ته غوږ ونیسئ او ځان ورباندې پوه کړئ. هېڅ داسې شی نشته چې انسان یې وخوري او ورباندې ناپاکه شي، خو کومې بدې خبرې چې د انسان د زړه څخه راوځي هغه انسان ناپاکه کوي. که څوک غوږونه لري نو هغه دې واوري. کله چې عیسی د خلکو څخه رخصت شو او کور ته ننوت نو شاګردانو یې د دې مثال په هکله د هغه څخه پوښتنه وکړه. عیسی هغوی ته وویل، آیا تاسو هم د نورو په شان ناپوهه یئ؟ آیا نه پوهیږئ چې کوم شی چې له بهر نه د انسان وجود ته ننوځي نشي کولی هغه ناپاکه کړي؟ ځکه چې دا خواړه د هغه زړه ته نه ننوځي بلکې د هغه خېټې ته ځي او وروسته بیا د بدن څخه وځي. په دې خبرې عیسی ټول خواړه حلال اعلان کړل او هغه زیاته کړه، څه چې د انسان له دننه راوځي هغه ورباندې ناپاکه کیږي. ځکه چې د انسان د زړه څخه بد خیالونه، جنسي بد اخلاقي، غلا، قتل، زناکاري، حرص، بدي، ټګي، شهوت پرستی، بخیلي، تور لګول، غرور او بې عقلي راوځي. دا ټول بد شیان له دننه څخه راوځي او انسان ناپاکه کوي.